د احساس ټي وي درنو لیدونکو سلامونه، هیله د ټول به روغ او جوړ اوسئ او د روغتیا پر جامه به سمبال وئ. درنو لیدونکو تاسې ته بهتره معلومه ده چې احساس ټي وي چینل تل د افغانستان سیمې او نړۍ مهم تاریخي، کلتوري، ساینس او ټکنالوژي برخه کې تاسې ته معلومات وړاندې کوي. په نن معلوماتي ویډیو کې مو دا وار په کابل کې د باغ بابر په اړه معلومات راټول کړي چې دغه بڼ کله، چا، څه وخت او ولې جوړ کړ. که تاسې هم غواړئ د دې معلوماتي ویډیو تر پای را سره پاتې شئ او د دې بڼ د ارزښت او تاریخ څخه ځان خبر کړئ، نو له هر څه د مخه در سره زموږ چینل سبسکرایب او خوښ کړئ. باغ بابر یا د بابر بڼ دا بڼ د کابل ښار په جنوب ختیځ کې پروت د سیاحت او ساعت تیرۍ لپاره په کال 1500 کې د بابر شاه لخوا جوړ شوی او د افغانستان یو له تاریخي او کلتوري ځایونو څخه ګڼل کیږي. دغه باغ د تاریخ په اوږدو کې مختلفې دورې لیدلي، خو تر ټولو مشهور او مهم وخت یې د بابر شاه یا د مغولانو دوره وه. دا بڼ چې د بابر شاه له لوري جوړ شوی چې د مغولانو د امپراتورۍ بنسټ ایښودونکی وو، بابر شاه د 15مې پیړۍ په پای کې د هند په ګډون د لویې برخې په فتح کولو سره د مغولو امپراتورۍ رامنځته کړه. بابر شاه د یو لړ فرهنګي او کلتوري لاسته راوړنو لپاره مشهور دی او دا بڼ یو له هغه ځایونو څخه دی چې د هغه کلتوري او تاریخي ورثې په توګه پاتې شوی دی. بابر چې په اصل کې د ماوراالنهر یا اوسني افغانستان څخه وو، د هند پر لور د خپلې فتحې وروسته کابل ته د تګ او پاتې کېدو لپاره دا بڼ جوړ کړ. د باغ بابر جوړول د هغه د ژوند او حکومت یوه مهمه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. باغ بابر د هغه په وخت کې یو شاهانه بڼ وو چې د مغولانو د بڼونو ځانګړتیاوې پکې شاملې وي. باغ بابر د هند په باغونو کې ځانګړې اغیزه درلوده او د هند د مغولانو معمارۍ سره یې ګډه کړله. دغه باغ د ابيارۍ سیستم، د اوبو جریانات، د نباتاتو ډولونه او د باغاتو لپاره ځانګړي ډیزاینونه درلودل. د دې بڼ جوړښت او ډیزاین د پارسي یا ایرانی او مغولي باغاتو ځانګړتیاوې لري. باغ بابر په پخوانیو باغونو کې د اوبو د جریاناتو او مضبوطو څاګانو له مخې مشهور وو. دا بڼ د بابر شاه د دفن ځای هم دی. بابر شاه د خپلې مړینې وروسته په دې بڼ کې دفن شو. د هغه مقبره چې په باغ بابر کې موقعیت لري، د مغولانو د معماري او فرهنګي هنر یو ښکلا ده. دا مقبره د ساده او شفاف ډیزاین له مخې د بابر شاه د شخصیت او دورې اهمیت څرګندوي. د هغه مقبره چې یو له غټ هډوکي او جلال سره جوړه شوې، د مغولو د معمارۍ یوه ځانګړې نمونه وړاندې کوي. باغ بابر د څو کلونو په اوږدو کې مختلفو سیاسي او جګړه ییزو پیښو له امله زیانمن شوی وو، مګر د 20مې پیړۍ په پیل کې په ځانګړې توګه د شاه امان الله خان په وخت کې د باغ بابر بیا رغونه پیل شوه. شاه امان الله خان هڅه وکړه چې دغه تاریخي بڼ وساتي او بیا رغونه یې وکړي ترڅو د افغانستان تاریخي میراث خوندي پاتې شي. په 19شپیتم کال کې د افغانستان حکومت د باغ بابر د بیا رغونې لپاره یو پراخ پروګرام پیل کړ. دغه باغ اوس د افغانستان د تاریخي او کلتوري ځایونو په توګه پیژندل کیږي او د سیاحت لپاره یوه مشهوره سیمه ده. دا بڼ د افغانستان د تاریخي او کلتوري میراث یوه برخه ګڼل کیږي او د ځایي او نړیوالو سیلانیانو لپاره د جذب مرکز دی. باغ بابر نه یوازې د بابر شاه د حکومت د دورې شاهکار ګڼل کیږي، بلکې د افغانستان د پخواني هنر، معماري او کلتور یوه ستره نمایندګي هم کوي. دغه بڼ د مغولانو د کلتور یوه برخه ده او د بابر شاه حکومت کلتوري لاسته راوړنه ګڼل کیږي. دغه بڼ د هغه مهال د هند او افغانستان ترمنځ فرهنګي اړیکې ښیي، ځکه چې بابر شاه د هند له یوې لویې برخې څخه وروسته کابل ته راغی او دلته یې د خپلو لاسته راوړنو نښانې کیښودې. بابر شاه د مغولي سلطنت بنسټ ایښودونکی و او باغ بابر د هغه د حکومت ولۍ، کلتوري او تاریخي ارزښت ښکارندویي کوي او د افغانستان په تاریخي، فرهنګي او کلتوري تاریخ کې یو ستر نقش لري. دا بڼ د بابر شاه د حکومت کولو ځای و
او د هغه د دورې په اړه زیاتې کیسې لري. د دې بڼ ساتنه او بیا رغونه د افغانستان د تاریخي میراث په توګه ډیره مهمه ده. ترڅو راتلونکي نسلونه هم د دې تاریخي ځای له ارزښت نه برخمن شي. مننه چې موږ مو د دې معلوماتي او تاریخي ویډیو تر پای شیبو وزغملو. که تاسو هم غواړئ د خپل هیواد او سیمې د تاریخي او کلتوري ارزښتونو ځان خبر کړئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب، خوښ او نور ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بیا او بلې معلوماتي او تاریخي ویډیو ښې چارې او ښه وخت.